سلامونه دوستانو، بشیر وطن دوست یم. May I help you؟ زه کولی شم ستاسو سره همکاري یا کومک وکم. I can't sleep. زه نسم کولی چې ویده سم یا خوب نه راځي. Kabul is the capital of Afghanistan. کابل د افغانستان پلازمینه یا پایتخت دی. He is very young. دی ډیر ځوان دی. Don't leave the window open. کړکۍ خلاص مه پرېږده. Is the dog swimming? آیا سپی لمبېدلی سي یا لامبو وهلی سي یا لامبو وهي؟ We would like to stay here tonight. موږ غواړو چې نن شپه دلې ته پاتې سو یا شپه دلې ته وکړو. Have you ever seen a panda? تا په خپل ژوند کې تر اوسه دي اپنډا یو قسم حیوان دی لکه خرس، دا مو تر اوسه پورې لیدلی دی. Which company do you work for? Which company do you work for? تاسې د کومې کمپنۍ سره یا په کومه کمپنۍ کې کار کوئ؟ He was at home. دی په کور کې و. You can do it, can't you? ته دا نسې کولی یا ته دا نسې ترسره کولی؟ Why did you do that? Why did you do that? دا تا ولې ترسره کړي او تا ولې دا کار وکړي؟ Please turn on the TV. مهرباني وکړئ تلویزیون چالان کړئ. He is always with me. دی همیشه زما سره راسره یې. I remember seeing her somewhere. ما دا یو ځای لیدلې وه یا زما په یاده چې دا ما یو ځای لیدلې. I waited for her for a long time. For a long time. زه د دې لپاره د ډېره وخته پورې منتظر یا په تمه وم. This cake is sweet. دا کیک خوږ دی یا دا کیک ډېر شیرین دی. Have you eaten lunch yet? تا د غرمې ډوډۍ یا نارۍ کړې دي تر اوسه پورې ډوډۍ خوړې ده که نه ده خوړې؟ Whose is this book? د چا دی دا کتاب یا دا کتاب د چا دی؟ He came around once a week. دی په هفته کې یو راند یو واري راځي یا راګرځي. دوستانو خدای دې وکړي چې ورباندې پوه سوي یاست. که په کوم ځای باندې پوه سوي نه یاست کولی شئ تاسې کمنټ راته راکړئ. تر بلې ویډیو پورې د خدای په امان.